بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه جمال الدین، تاسو ګورئ ایچ افیکټ چینل. په دې ویډیو کې موږ ان شاء الله یو څو انډیکیټر کمبینیشن وایو چې دا سیریز موږ ټوټل همدا شانتي مخکې پروسس ورکړی دی، مخکې روان یو. که چا تیر لیکچر نه کتلی نو دغه پلیلیست دی وګورئ، مکمل انډیکیټر کمبینیشن دی چې څو انډیکیټر یو ځای کوو او د هغې نه سټریټجي جوړو. نو راځئ چې دغه ویډیو سټارټ. ها ور راځو موږ دوه انډیکیټر دلته شی کوو، کمباین کوو. دوه انډیکیټر موږ کمباین کوو، خو اصل کې هغه څو انډیکیټر دي، اصل کې موږ سره درې انډیکیټر کیږي، ځکه چې موږ سره یو انډیکیټر چې دی موږ سره کوم یو انډیکیټر موږ سره دی بولینجر بینډ دی. صحیح شو. بولینجر بینډ کوم ځای نه اپلای کیږي؟ دلته راځو انډیکیټر ته، tradingview.com دی، دلته راځو انډیکیټر ته او دلته شی لیکو بي بي چې ولیکئ تاسو ته بولینجر بینډ راځي. دا دی بي بي چې ولیکئ بولینجر بینډز. څنګه کلیک کوئ شاته به شي اپلای بشي، دغه دلته به شي اپلای بشي. صحیح شو. دا رقم خطونه به راشي. بل موږ سره چې دی، بل موږ سره دی ډي ام آی، یو چې دی ای ډي ایکس دی. ای ډي ایکس دا مخکې ویلي چې موږ درې چیک کوو، درې انډیکیټر نو دلته استفاده کوو. اصل کې موږ چې نوم سرچ کوو د دوه سرچ کوو، خو په مینس کې د دریو نه استفاده کوو. نو بولینجر بینډ چې کوم دی موږ سره خاص کر ډي ام آی کې چې ډي ام آی کې موږ سره دغه ایوریج ډایرکشنل انډیکس موږ سره کار کوي، په دې کې دننه کار کوي. صحیح شو. نو دې نه موږ چیک کوو، انډیکس نه استفاده نه کوو، دې خاطر موږ چیک کوو ډي ام آی ډایرکشنل موومنت انډیکس. صحیح شو. دې نه استفاده کوو. څنګه چې دا کلیک کوي دلته به شی دلته به تاسو سره لاندې په دې صفحه کې لاندې شی په چارت کې لاندې ساحه کې دا رقم خطونه برته راشي. صحیح ده. ځان کنفیوز کوئ ما یا ځان مه ګډوډوئ چې دا خطونه ډېر دي. اچھا سټریټجي ته غوږ ونیسئ، خوند یې درکړي، کار دې نه والی، فایده ترې نه والی. که چېرې کار یې درته وکړي خو دوامداره ځان سره استفاده کوئ، ډېر انډیکیټرونو استفاده مه کوئ. دا سټریټجیانې زه در کومه، ډېرې سټریټجیانې مخکې درکړي دي، دې نه بعد به انشاءالله سټریټجیانې در کومه. کوم یو چا چې ذهن کې یو نوې سټریټجي غواړي چې دا سټریټجي باندې معلومات درکړم نو هغه هم تاسو کولی شئ کمنټ باکس او واتساپ نمبر باندې رابطه وکړئ. په هغې کې انشاءالله کوشش کوو چې هغې باندې ستاسو د درخواست په حساب سره یو منظمه بیله ویډیو جوړه کړو. خو تاسو چې کوئ تاسو یو یا دوه انډیکیټر یا دوه سټریټجیانو نه استفاده کوئ، څنګه کې پرایس اکشن نه استفاده کوئ، نو دغه سره یا سمارټ منی کنسپټ نه استفاده کوئ، نو هغې څنګه کې تاسو د دې انډیکیټرو سره لږ لږ استفاده کوئ تاسو سره کومک کوي. مطلب ته بای دی انډیکیټر هم بای تاسو کانفیډنس لیول زیاتېږي. او که تاسو سره یو منظمه سټریټجي وي لکه موږ څو انډیکیټر کمباین کړي دي او سټریټجي جوړوو، دلته څنګه تاسو ټریډ ولګوئ نو تاسو دې سره او تاسو پرایس اکشن یا سمارټ منی کنسپټ استعمالولو سره انشاءالله پروفیټیبل ټریډونه به کوئ. صحیح شو. اول راځو بولینجر بینډ سیټینګ ته. سیټینګ کې چیک کوو، سیټینګ کې نور خاص څه نشته دی. سیټینګ کې دلته ګورئ، دلته تاسو که سیټینګ کوئ نو تاسو راشئ، مثال بیکګراوند ایسته کوم نه ایسته کوم نه ایسته کوم. صحیح شو. چې موږ ته کلیر معلومیږي. او دا اپر بینډ او لوور بینډ دا خطونه بدونه تاسو ایسته کوئ نه ایسته کوئ ستاسو خپله خوښه. دغه موږ سره چې دی دا موږ سره شل دی، لینت موږ سره شل دی، دا 18 کوو. 18 یا شل دومره غټ تفاوت هم نه کوي، خو ول زمونږ په سټریټجي په حساب سره ول ډېر منظم راځي. صحیح شو. اوکې کوو. راځو دلته دا چې شو دا موږ د بولینجر بینډ سیټینګ وکړې، دا ډن شو. اوس راځو ډي ام آی ته راځو، ډایرکشنل موومنټ انډیکس دی. دلته راځو دې کې موږ سره ګوره دلته څه ګوره چې دی ای ډي ایکس لیکلی. صحیح شو. ګوره ای ډي ایکس دلته لیکلی، دا ای ډي ایکس دی، ډي آی ډایرکشنل انډیکس دی او همدا شان ډایرکشنل انډیکس نیگیټیو طرف ته دی. صحیح شو. نو دا کې موږ سره دا یو کمباین شی دی، کمباین انډیکیټر دی چې دې کې ای ډي ایکس موږ سره دی او بل موږ سره ډي ام آی دی موږ سره. صحیح شو. دلته اوس ګوره سور کلر چې دی تاسو رنګونه هم چینجولی شئ، د خطونو دلته سره دا سور کلر کې چې کوم دی، سور کلر موږ سره یا ګلابي غوندې رنګ چې کوم دی دا موږ سره چې دی ای ډي ایکس خط دی. بل موږ سره پازیټیو والا بلو کلر کې دی او آسماني رنګ کې، او نیگیټیو والا چې کوم دی نیگیټیو ډي ام آی چې دی هغه موږ سره اورنج کلر کې دی، نارنجي کلر کې دی. صحیح شو. تاسو رنګ بدلوی شئ ستاسو خپله خوښه. نور دې کې سیټینګ د ضرورت نشته دی، بس همدا خپل حال باندې پرېږدئ. که رنګ بدلوئ رنګ د پایل ته راشئ بیا. صحیح شو. دا رنګ تاسو ذهن کې کېنوئ چې موږ سره ګلابي رنګ مهمه دی، ای ډي ایکس رنګ مهمه دی. صحیح شو. ای ډي ایکس رنګ مهمه دی. بس دلته راځو، دلته موږ راغلو.
ها ودل ترازو اول شی کو اول ولک زره دا ایکسپلین کومه تیر لیکچرو کې خاص کچ مونږ یو بیل انډیکیټر مونږ لیکچرو کې غوښتي دي هغه تاسو کدا سره ګوره ایډکس باره کې مطلب نورو بولنجر بینډ باره کې اړ باره کې بیل انډیکیټر باره کې معلومات وخت مور کړی او کچانه کتلې دي کې دوباره لګ ایکسپلینیشن در کوم چې ایډکس څنګه کار کوي ګور ایډکس کې موږ سره دا سور کلر کې چې کومه ده ډی ام آی چې ده مخه سره ډی ام آی کې موږ سره ایډکس کلر ایډکس لاین دی ایډکس لاین موږ سره کوم کلر کې ده سور کلر کې صحیح شو وز دا سور کلر کې چې کله دا دواړه او نارنجي خط او دا آسماني رنگ خطونه دواړه چې کله کراس کوي صحیح شو دواړه چې کله کراس کوي هغه وخت یو مارکیټ اپ یا ډاون موو کوي صحیح شو ها ودلته رازو کچيري دغه سور کلر سور خطه موږ سره نارنجي کلر دا کراس کې او بیا اول دا کراس کې نو مطلب پوښښ چې مارکیټ اوس بر موو کوي کوشش کوي او د ټریډ بنه کو سودا نه کو ترسو چې موږ سره او آسماني رنگ کې کلر یا بلو کلر کې ختم کراس شوی نه یا مطلب ټچ شوی نه وي د سور رنگ سره مطلب دواړه به ټچ شي خو اول چې د کچيري اورنج کلر یعنی نارنجي رنگ کې ختم سره ټچ شو هغه موږ ته اشاره راکړي چې مارکیټ شي کېږي برزي صحیح شو او کچيري سور خط راغی برخوانه مثال راغی یا ټچ کې چې ټچ کې اول خط کم ټچ کې اول او بلو کلر کې خط ټچ کې یعنی مطلب آسماني رنگ کې خط ټچ کې دلته اوس پوښښ چې مارکیټ ډاون شي او دلته موږ سره دلته ډایرکټ ټریډ نه کوو چې کله خو دا دواړه خط ټچ کې بیا موږ سیل لپاره ټریډ کوو صحیح شو دا برخوانه لاندې سیل ته او لاندې خوانه چې برزي اورنج کلر صحیح شو دا موږ سره د دې ډي ام آی سټریټجی او ټریډ او سیګنل څنګه غسل شو دی دا صحیح شو بل دلته یو بل خبره ته یو دلته یو غټه کلو ده یو غټ اشاره غوډه ده کچيري مارکیټ لاندې روانو او دا خط مثال لا شان د غټ خانه جوړ کړل شي نو پوه چې مارکیټ نو هغه طرف ته ځي کلاندې کربر روانه خو دلته دا یا د ایډکس کم خط چې سور خط چې دا کبره سیټ ته غټه خېټه ورکړه او کلاندې سیټ ته غټه خېټه ورکړه نو پوه چې مارکیټ کم خوا روان دی ما خواته ډیر زی صحیح ده دا یو اشاره ده دا یو کنسپټ دی خو اوس راځو بولنجر بینډ ته بولنجر بینډ کې موږ سره چیرې بولنجر بینډ کې موږ سره د دې سټډي اشاره پوهیږي خو به څوک نه پوهیږي د باندې کې موږ وغږیږو دلته اوس وګورئ دلته موږ سره سټډي چې دا کچيري اولانه یو برخه ته وړاندې خط یو منځنی خط دی منځنی خط سره موږ خاص کار نشته دی د چې کوم د منځنی خط به خيسته کوم صحیح ده منځنی خط سره موږ به کار نشته دی صحیح شو منځنی خط نشته کې اوس راځو برني خط او لاندې خط سره من کار دی اوس دا برني خط سره چې کله مارکیټ ټچ شي هغه نو اسمه یو کېندل دو کېندل باروزي واپس داخل شي او یو کېندل مطلب داخل خواته یو خې باندې کې جوړ شي ډایرکټ سیل ټریډ ته ځان آماده کو او کچېره بعد د لاندې بینډ یا لاندې خط نه کېندل یوز یا دوه نیوز واپس داخل شي یو خې باندې ولا کېندل جوړ کی بر سیټ ته شین کلر کې خاص کر هغه سره اپ سایډ ته اشاره ده چې بای ټریډ ولګو صحیح شو دا دواړو بیل سټریټجی و اوس راځو د دواړو میکس سټریټجی تاسو څنګه کار کوي میکس سټریټجی دا ده چې تاسو چې وکړي ازو एग्जांपल تاول یو एग्जांपल دل ترالو یو دانا ورټیکل لاین براواله مش تاسو ته एग्जांपल معلوم شي پدیز کې موږ سره ګوره پدیز کې موږ سره د سور کلر چې کوم دی یعنی ایډکس چې دی ایډکس اورنج کلر ډی ام آی اورنج کلر چیک راس کړي دلته مارکیټ دیز کې چیک کړي موږ ته یو اشاره راکړه بولنجر بینډ موږ سره اشاره راکړه د څه شو ګوره پدیز کې مارکیټ شوه دی براتله دیز کې زرا ښه دیس کې ګوره مارکیټ شې بولنجر بینډ نه دلته اشاره کړې دلته مې اشاره کړې و مارکیټ شې براتله داخل شوی دی صحیح شو ودلته ترسو ټریډ نه کو ترسو چې دلته دا بلو کلر هم ټچ کی نو چې بلو کلر ټچ کی بلو کلر چې دا ټچ شو بلو کلر موږ سره چې دا ټچ شو دلته ان په دې پوینټ کې صحیح شو په دې پوینټ کې موږ سره ټچ شو
نو دلته تاسو ګورئ یو خل د بولنجر بینډ دیز کې موږ ته اشاره راکړې دی کې موږ ټریډ دلته کړو دا دیز کې کولای شو خدا سي اشاره نه و خیر دلته موږ بیا شیر ټریډ وکړو ټریډ هم کړو دلته موږ یو ټریډ کیری کړو دیز پر راغی و دا دلته یو بل خې کې خې واړی کینډل جوړ شوی بوله شنګلفین کینډل دی ورته کینډل یو ته داخل شو واپس خو باندې کې نه دی جوړ شوی نو مطلب هغه مارکیټ ډاون سایډ ته اشاره بولنجر بینډ کې نه درا کړي نو مطلب کنټینیویشن دوام لري او دلته موږ سره چې کېږي ډي ام ایم چې د اشاره راکړي بای سایډ ته نو دلته موږ چې کوو دلته موږ یو بای ټریډ وو دلته زه د بای لپاره یو دا دی موږ سره دلته ګورل د اشاره دلته موږ سره سیګنل راکې دیز کې سیګنل راکې او په دیز کې بولنجر بینډ اشاره راکړه دلته ډایرکټ موږ چیک او بای وو دیز کې خپل سټاپ لاس لو کې ورکو او ټیک پروفټ چیرته ورکو په دې های کې ورکو دا یو پر دوه موږ ټیک پروفټ واغسو مارکیټ نه وځو صحیح ده دیز کې صحیح شو نو دا چې شو دا ګوره دلته تاسو څو خبرو ته باید فکر وکړئ یو خدا ده چې دا یو د ټچ شو په دې کې به ټریډ نه کوئ دواړه چې کله ټچ شو بیا به چې کوئ ټریډ کولای شئ خو هغې نه بعد به تاسو ټریډ چې کله زه خو اشاره درکړم چې تاسو ټریډ کوی شئ اوس به تاسو دلته هم ګورئ بولنجر بینډ هم ګورئ چې دلته موږ سره اشاره کنټینیویشن مخکې راکړې ده دلته اوس ګورو دلته ټچ کړی او داخل شوی خو صحیح د سیل والا کینډل یې نه جوړ کړی نو دلته موږ سره بولنجر بینډ سیل هغه سیل کم ټریډ چې و هغه اوایډ کړی دی نه یې دی راکړی نو دلته پوه شئ چې دا کنټینیویشن دلته کې یو کوي دغه جوړ شوی مخکې نه بولنجر بینډ یو کوي اشاره مخکې نه راکړې نو کنټینیویشن دی دیز کې یو کوي بولې شنګلفین کینډل جوړ شوی نو دغه شان کنفرمیشن د وګوره پرایس اکشن هم سره یو ځای کوي سمارټ منی کنسپټ هم سره یو ځای کوي تر څو ټریډینګ تاسو وکولای شئ صحیح ده ښه ودلته راځو په دې پوینټ کې دیز کې خو موږ سره ګوره دیز کې موږ سره چې شوی کراسینګ دی دواړو کړی خو دلته موږ سره اشاره دلته نه ده شوې سي ګوره ښې باډۍ کې ښه کینډل نه دی جوړ شوی دلته موږ سره یو ټریډ جوړ شوی هغه دی دوی پورې راغلی واپس مارکیټ به راتلی سټاپ لاس یې هیټ کړی دی صحیح دا مثال لاس هم درکوي داسې نه ده چې 100% نه دي ها دلته راځو اوس ګوره دیز کې موږ سره چې شوی اول ګوره بلو کلر ټچ شوی بیا پسې اورنج کلر ټچ شوی صحیح ده په کوم ځای کې ټچ شوی دلته زه ورټیکل لاین راوالم بالکل دواړه داسې جوخت ټچ کړي صحیح شو ښه دیز کې موږ سره دا لاینونه ټچ شو ښه دا چې موږ سره ټچ شو اوس راځو دیز کې اوس په دې پوینټ کې ګوره مارکیټ ته صبر کوو چې کله موږ سره بولنجر بینډ اوس اشاره راکړي ګوره مخکې چې د ډي ام آی ته صبر وکړي ډي ام آی کې اشاره راکړه بولنجر بینډ ته صبر وکړي اوس چې د بولنجر بینډ اشاره راکړه خو ډي ام آی ته صبر کوو صحیح شو ډي ام آی اشاره راکړه بولنجر بینډ ته صبر کوو نو دلته وګورئ دا موږ سره چې دی دا موږ سره د بولنجر بینډ اشاره وروسته راکړه نو دومره نږدې تفاوت دومره پروا نه کوي نو دا موږ سره اشاره ده ګوره تیار دلته اوس کم کینډل جوړ شوی کم کینډل جوړ شوی ایوننګ سټار کینډل جوړ شوی دی ایوننګ ډوجي سټار هم ورته ویلی شو نو دا یو کوي کینډل دی چې د پرایس اکشن هم ورته ویلی پرایس اکشن موږ ورسره یو ځای کې دلته موږ چیک او سیل لګو سیل چېرته لګو سیل دلته لګو په دې پوینټ کې دیز کې تاسو لګوئ ځکه چې مثال موږ سره یو کینډل د دې سټریټجي په حساب موږ دلته چیک او کینډل صبر کوو نو دا د موږ سره دلته سیل هم ولګو سټاپ لاس هم بې های کې ورکې ټیک پروفټ هم یو پر دوه واغستو خو یعنې یو پر 15 نه زیاته راکړی یو پر 15 خو یې راکړی پروفټ نو مطلب که چا دلته یو پر 15 مطلب که پروفټ والي ټریلینګ حساب وکړي نو هغه چې دی که چیرې $10 لاس کېږي نو $50 ګټه کوي چا $100 لاس کېږي نو $500 ګټه کوي همدا شانتې مثال که یو پر دوه والو یو پر دوه که څوک مثال وړوکی اماونټ $10 لاس کېږي $100 ګټه کوي او که چیرې غټ اماونټ ریسک کې اچولی مطلب $100 اماونټ یې غټ نو $100 لاس کې اچولي لاس کېږي نو هغه $200 دلته ګټه کوي دغه رقم تاسو چیک کولی شئ اګزامپل هم دومره به انشاءالله بس وي که نه اګزامپل یې ډېرې دي اوس که زه تاسو ته اګزامپل سټارټ کوم نو تاسو به دلته یو خو کنفیوژن هم زیات شي او بل چې دی لیکچر غټېږي ویډیو غټېږي صحیح ده نو تاسو به انشاءالله ځان سره پریکټس وکړئ هغې نه بعد دغه وکړئ ښه یو خبرې ته دلته توجه وکړئ ګوره دلته موږ سره بولنجر بینډ یو کمزوري اشاره راکړې او دلته موږ سره چې دی ډي ام آی چې دا یو ټچ کړی دی
صحیح ده یا وی ټچ کړی خو هغه هم د بای طرف ته اشاره را کړې خو بل نه ټچ کړی صحیح شو بلو نه ټچ کړی دواړه نه ټچ کړی نو په دې سیزي کې موږ چې کوو په دې سیزي کې ټریډ نه لګو صحیح شو ټریډ اوایډ کوو نو دا رقم چې یو در اشاره در کې بل اشاره در نه کېل د ټریډ به نه لګوي صحیح ان شاء الله چې په دې کمبینیشن ستراتیژي باندې ان شاء الله پوه شي وي څه پوښتنه مشکل سره پیدا شوی کمنټ باکس او واتس اپ نمبر باندې رابطه وکړئ کوشش کوي تاسو مشکل او پوښتنه ته جواب درکړو تاسو مشکل زر حل کو به هر تر بل ویډیو په پاک الله سپارم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته